بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي هو قائدنا ومرشدنا وزعيمنا فصلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترحمت صلاة والسلام لسته زمونږ په دې سمستر کې مضمون دی د اسلام اقتصادي نظام. اسلام د ژوند بشپړ نظام دی. د بشري ژوند ټول اړخونه رهبري کوي، لکه اعتقادي، اخلاقي، عبادات، معاملات، ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، جنایي، جګړه، سوله او بین‌المللي سیاست او داسې نور. دغه سپېڅلی دین اوږده موده د نړۍ ملتونه رهبري کړي دي. هغوی ته د عدل، شفقت، مینې او محبت پیغام له ځانه سره درلود. د شلمې پېړۍ په درېیمه لسیزه کې د اقتصاد او سیاست په اړه د اسلامي امت پوهانو ګڼې لیکنې وکړې. په اسلامي هېوادونو کې لویه فتنه اقتصادي افکارو رامنځته کړې ده. موږ ته لازمه ده چې د کاپیټالیستي او کمونیستي نظام فساد او د اسلام د اقتصادي نظام مزایا خلکو ته څرګندې کړو. اقتصاد د بشري ژوند د ملا د تیر په حیث د انسان ستره اړتیا ده. د اسلام سپېڅلی دین نه یوازې دا چې د اقتصادي نظام په اړه احکام او قوانین لري، بلکې په اسلام کې د عباداتو مهم اړخ زکات او حج مالی عبادت تشکیلوي. له همدغه امله د اسلام د اقتصادي نظام مضمون د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوړو زده کړو د وزارت د ټولو عصري پوهنځیو په شپږم سمستر کې تدریسیږي. موږ دغه مضمون په 14 سمسترونو کې لولو. په لومړي سمستر کې موږ د اسلامي اقتصاد مفهوم، په دویم درس کې د اسلامي اقتصاد اصول، ارکان او سرچینې، او په څلورم درس کې له نورو نظامونو سره د اسلام د اقتصادي نظام موازنه، او په پنځم درس کې په اسلام کې ملکیت او ډولونه، او په شپږم درس کې د اسلامي دولت د بیت المال سرچینې، په اووم درس کې د ملکیت د لاسته راوړلو شرعي لارې چارې، په اتم درس کې په عقدونو معاملاتو کې د اسلام اقتصادي سیاست، او په نهم درس کې به موږ د ملکیت د لاسته راوړلو ناروا لارې چارې وڅېړو. په لسم درس کې به موږ شرکتونه او د کارګرو حقوق، په 11 درس کې د اسلام بانکي نظام، او په 12 درس کې د بیمې تړون، په 14 درس کې د تبرع عقدونه، وصیت، هبه، حسنه پور، امانتونه، عاریه او ګروي. په 14 درس کې به موږ د بیت المال مصارف او لګښتونه، او په 15 درس کې د قرآن اقتصادي لارښوونې، او په 14 درس کې زموږ اقتصادي ستونزې او حل لارې، او له دې ستونزو نه د وتلو لار. زموږ اوس لومړی درس دی، دا خو د ټول سمستر تر پایه پورې ټول پروګرام. زموږ لومړی درس دی د اسلامي اقتصاد مفهوم. د دې درس د کړیزې موخې د اقتصاد لغوي معنی او د اسلامي اقتصاد پیژندنه، د اسلامي اقتصاد رامنځته کېدل، د اسلامي اقتصاد د څیړنو پرمختګ، د اسلامي اقتصاد د علم او د اقتصادي نظام ترمنځ فرق، په غرب کې د اقتصاد د علم رامنځته کېدل، د اقتصاد د علم موضوع، د اسلامي اقتصاد اهمیت او د اقتصاد د علم ګټې. اوس موږ له ټولو نه مخکې د اقتصاد لغوي معنا وړاندې کوو. اقتصاد په لغت کې د قصد له مادې څخه اخیستل شوی، او قصد په چارو کې د توسط، د لارې لپاره، د استقامت، په فیصله کې او د عدالت، او د مال په لګښت او مصرفولو کې د اعتدال او میانه روي په معنا استعمال شوی. په انګلیسي ژبه کې اکونومیک په مصرف او لګښت کې میانه روي ته وایي. په قرآن کریم کې ګڼ شمېر آیاتونه راغلي دي چې د همدغو معناګانو څرګندونه کوي. الله تعالی په سورې لقمان کې فرمایي: وقصد فی مشیک واغضض من صوتک. حضرت لقمان خپل زوی ته نصیحت کوي، وایي چې په خپل تګ کې میانه روي غوره کړه او خپل غږ دې لږ ټیټ کړه. قرآن کریم د اقتصاد د کلمې مفهوم په دقیقه توګه په ګڼو آیاتونو کې ټاکلی دی، چې یو دا آیات کریمه هم دی. الله پاک په سورې فرقان کې فرمایي: والذین اذا انفقوا
لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. مؤمنان هغه شخصیتونه دي کله چې دوی په لګښت لاس پورې کوي نو دوی نه اسراف کوي او نه بخل بلکې د دې پالیسي د اسراف او بخل ترمنځ د اسراف او بخل ترمنځ د اقتصاد د مفهوم ټاکنه سره لدی چې اسلام د دواړو سخت غندنه کوي موږ ته د شتمنۍ د صحیح ویش او داسې نورو چارو په هکله د اسلامي شریعت د اهدافو د متوازنې رهبرۍ ښوونه کوي. خو زمونږ اقتصاد پوهان زمونږ علما اسلامي اقتصاد داسې راپېژني. اسلامي اقتصاد د ځینو اصول او قوانینو مجموعه ده چې په اسلامي عقیدې او اسلامي اخلاقو د بنسټ ډبرې ایښودل شوې. د قرآن او نبوي سنت او فقهي اجتهاد په رڼا کې د مال د لاسته راوړلو ذخیره کولو او لګښت په هکله بحث کوي. نوې کلاسیک تعریف آدم سمیث داسې کړی دی چې اقتصاد د مال د ګټلو د علم نوم دی. البته دغه یو غیر جامع تعریف دی چې یوازې په مادي رفاه ترکیز کوي نور فعالیتونه لکه صحت ښوونه روزنه ته پوښښ لاندې نه نیسي. دا ځکه چې دغه دواړه هم په اقتصادي پرمختګ کې ستر رول ادا کوي. اوس په دې باندې بحث کوو چې د اسلامي اقتصاد علم کله رامنځته شو. د قرآن د نزول سره سم د ژوند د نورو اړخونو د لارښوونو په شان اقتصادي احکام هم نازل شول لکه د زکات ورکړه په سودي چارو بندیز لګول د مال ذخیره کول او لګول مالی تړونونه روا او ناروا بیې په همدې توګه د اقتصادي چارو په هکله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث او په اقتصادي معاملاتو کې د راشدینو خلیفګانو تعامل در واخله. مګر هغه مهال اقتصادي چارې محدودې وې لکه کرکیله سوداګري او د څارویو پالنه او داسې نور. د اسلامي اقتصاد د څېړنو پرمختګ په قرآن کریم او نبوي حدیثو او د خلافت راشده په کړنلاره کې د اسلامي اقتصاد اساسي اصول وړاندې شوي. بیا وروسته د همدې اساسي سرچینو څخه د اسلام پیاوړو امامانو علماو په دې برخه کې پوره پلټنې وکړي او لوی لوی کتابونه ولیکل. البته د اقتصادي چارو په هکله د څلورمې پیړۍ پورې بشپړې څېړنې ترسره شوې. د دویمې هجري پیړۍ په سر کې مسلمانو فقهاو د اقتصاد یو څه برخې ته تحقیق لاندې ونیولې لکه روا او ناروا کسب او کار، شرکتونه، د بازار او منډۍ او مارکیټ تنظیم او د نرخونو ټاکل چې د نمونې په توګه څو لاندې کتابونه موږ ذکر کوو. الکافی فی فقه للمدینه چې د یوسف ابن عبدالبر اندلسي قرطبي کتاب دی. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع د امام علاءالدین کاسانی کتاب دی. حنفي فقه په همدې توګه الام د امام محمد بن ادریس شافعي کتاب دی. شافعي فقه. المغني د امام محمد بن قدامه تالیف دی. حنبلي فقه. په همدې توګه المحلى د امام ابن حزم اندلسي کتاب. ظاهري فقه. کتاب الخراج د امام ابو یوسف لیکنه. کتاب الخراج د یحیی بن آدم لیکنه. کتاب الاموال د امام ابو عبید قاسم بن سلام تالیف. کتاب الاموال د ابن زنجواه لیکنه. په همدې توګه د ابن خلدون مقدمه چې په 804 هجري کال راڅرګنده شوه. سره له دې چې د ابن خلدون مقدمه د غربي اقتصاد د پلار آدم سمیث له کتاب ثروت الامم نه 15 پیړۍ مخکې لیکل شوی. آدم سمیث په 1906 میلادي کال د ابن خلدون د مقدمې بدله څیره ثروت الامم وړاندې کړه. ابن خلدون رحمه الله د اسلامي امت ستر فیلسوف د علم اجتماع، د علم اقتصاد او د سیاست پلار. د ټولنې په پرمختګ، انکشاف او د بیلابیلو اقتصادي فعالیتونو په اشکالو، د قیمت په نظریې، د استوګنو په ویش، د مادي شتمنیو په تولید او داسې نورو موضوعاتو باندې څېړنې کړې دي. حقیقت دا ده چې دغه دواړه کتابونه د زمان او مکان په اعتبار سره بیلتون لري. په ډېر تاسف سره باید ووایو چې د غرب او د اروپا متعصب خلک آدم سمیث د اقتصاد پلار بولي. په داسې حال کې چې له ده نه مخکې د اسلام سترو علماو د اقتصاد په برخه کې لوی کتابونه لیکلي دي، ښایي چې شمېر یې تر 100 پورې ورسیږي. دغه یو څرګند حقیقت ده چې د اسلامي پوهانو افکار او لیکنې د نوي عصر د اقتصادي مدرسې د پیل کرښه ګڼل کېږي. د اقتصاد د علم او د اقتصادي نظام ترمنځ بیلتون. د اقتصاد علم د اجتماعي علومو یو برخه ده.
چې په دوو بنسټیزو برخو ویشل کیږي یو ته وایي کلي اقتصاد او بل ته وایي جزئي اقتصاد کلي اقتصاد د هیواد د اقتصادي ستونزو حل ته پوښښ لاندې نیسي لکه ملي خزانه ملي تولید ملي استهلاک نرخونه د دندو ویش او حکومتي لګښت دویمه برخه جزئي اقتصاد دی جزئي اقتصاد چې د فرد کورنۍ د مؤسسې اقتصادي ستونزو حل ته خپل پوښښ لاندې نیسي نو په دې اساس د اقتصادي نظام او د اقتصاد د علم ترمنځ بیلتون موږ په لاندې ټکو کې وړاندې کوو اقتصادي نظام غیر اقتصادي عواملو ته شمول پیدا کوي لکه اجتماعي عدالت او انصاف مګر د اقتصاد علم د اجتماعي عدالت سره سر و کار نه لري په اقتصادي نظام کې ټولنې ملتونه تمدنونه د خپل باوري اساساتو تابع لکه کمونیستي سرمایه‌داري مختلط او اسلامي اقتصاد درواخله دا ځکه چې هر یو نظام جلا اساسات او تګلاره لري مګر د اقتصاد علم له فکري اساساتو او عقیدې سره سر و کار نه لري بلکې فني اړخ تشکیلوي په دې باندې بحث کوو چې په لویدیځ کې په غرب کې د اقتصاد علم کله رامنځته شو د 18مې پیړۍ په وروستیو کې د نوي اقتصاد د اساس ډبره کېښودل شوه له همدغه وخته د اروپایي ټولنې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي برخو کې ستر بدلونونه رامنځته شو په اروپا کې صنعتي انقلاب راغی په اقتصادي برخه کې نوې څېړنې وشوې د 20مې پیړۍ تر پیله د جلا علم په بڼه ظهور وکړ دوه مکاتب فکر پانګواله او کمونیزم سره اوږه په اوږه روان شول نړۍ په سیاسي افق کې هم په دوه بلاکونو ویشله او په نړیواله سطحه لوی او خړب رامنځته کړ او د میلیونونو انسانانو په وژنه منتج شو ختیځ بلاک ونړېد او نړۍ یو قطبه پاتې شوه اسلام د یوازیني رقیب په توګه وپېژندل شو په ټوله اسلامي نړۍ سور اور بل کړ اوس له دې نه وروسته په دې باندې بحث کوو چې د اقتصاد د علم موضوع څه ده څرنګه چې د اقتصاد علم د انسان د بېشمېره خواهشاتو محدودو وسایلو څخه بحث کوي نو په عمومي توګه په اقتصاد کې لاندې موضوعات څېړل کېږي اول د تولید وسایل چې دا درې برخو ته ویشل کېږي طبیعي وسایل لکه ځمکه کانونه ځنګلونه سیندونه غرونه مصنوعي وسایل لکه ماشین آلات سړکونه بندونه کشتۍ هوایی الوتکې د برېښنا بندونه او داسې نور انساني وسایل لکه مزدوران ډاکټران انجینران وکیلان استادان او فني اشخاص دویم بحث کېږي هغه د اقتصاد د علم په موضوعاتو کې د تولید شوی شي اندازه معلومول کوم شی لومړی تولید سي څومره تولید سي بنیادي ضرورت کوم دي د تولید شویو شیانو سم ویش دا درې شیونه د اقتصاد په علم کې بحث کېږي د اقتصاد علم اهمیت د دغه علم زده کړه د هر چا لپاره ګټوره ده د سوداګرو لپاره اهمیت دا ده چې په حلال او حرامو لکه سود احتکار په صادراتو وارداتو په عرضه او تقاضا د قیمتونو په پورته کېدو ښکته کېدو په مالیاتو کې زیاتوالی او کموالی او داسې نور مسایل دي چې له اسلامي اقتصاد پرته پوهه امکان نه لري په همدې توګه د سیاسي حکومتي مشرانو لپاره پوهه ضروري ده ځکه چې د لوږې غربت او جهالت او بیکارۍ د منځوړلو لپاره د زکات مطالعه اړینه برېښي د عامو خلکو لپاره هم د اقتصاد د علم پوهه ډیره ضروري ده تر څو د دولت په اقتصادي پالیسیو پوه شي او د اصلاح او سمون لپاره میدان ته راوځي په ځانګړې توګه په اوسني وخت کې چې ټول خام مواد تیل اوسپنه مس د ډبرو سکاره ښه ابشارونه ښه بندرونه ښې ځمکې بشري ځواک رښتینی دین او الهي پیام قرآن نازم الشان له اسلامي امت سره ده دلته چې د څه کم بود د هغه د اتحاد د اتفاق د علم او پوهې د مینې او محبت کموالی دی د اقتصاد د علم ګټې ورځني تغییرات د نرخونو کنټرول انفلاسیون پلانونه مالیات بودیجه د بازار سوړوالی ګرموالی خارجي مرستې د خوراکي توکو کموالی زراعتي اصلاحات او په همدې توګه د پیسو ارزښت د قیمتونو پورته کېدل او ټیټېدلو پورې مربوط دي همدارنګه په عملي ګټو کې د اقتصادي ستونزې حل د غربت علاج او په همدې توګه د پیسو په ویش کې
د پیسو ویش د اقتصادي وسایلو سم په کار اچول لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه هم د اقتصاد په وسیلې باندې صورت نیسي. اوس موږ د درس په پای کې د درس لنډیز وړاندې کوو. موږ د اسلامي اقتصاد لغوي او اصطلاحي معنا وړاندې کړه او نوې کلاسیک تعریف موږ وړاندې کړ. په همدې توګه اسلامي اقتصاد د قرآن د نزول سره سم رامنځته سه. بیا د 2 هجري پیړۍ نه تر 4 هجري پیړۍ پورې بشپړې څېړنې وشوې او ګڼ کتابونه د قلم په سیاهي کې قلمبد شول. د اقتصاد د علم او د اقتصادي نظام ترمنځ فرق دا ده چې اقتصادي نظام غیر اقتصادي عواملو ته شمول پیدا کوي لکه اجتماعي عدالت، مګر د اقتصاد د علم د عدالت سره سر و کار نشته. په اقتصادي نظام کې ملتونه د خپلو باوري اساساتو تابع، اما د اقتصادي نظام له دې سره سر و کار نشته. په دې اکتفا کوم واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.